بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو د جرد په ناروغۍ یا ګاسترو ایزوفاجل ریفلکس ډیزیز باندې خبرې کوو یا خولې ته د ترشو اوبو راتګ ناروغۍ باندې خبرې کوو. په دې ناروغۍ کې د لاندې موضوعاتو څخه یادونه کوو. لومړی د دې په تعریف باندې خبرې کوو، د دې په پاتوجنیسس باندې خبرې کوو، د دې په کلینیکي لوحه باندې خبرې کوو چې ناروغ ته کومه کلینیکي لوحه چې پیدا کیږي. همدارنګه د دې په معایناتو باندې یعنی تشخیص باندې خبرې کوو، د دې په اختلاطاتو باندې کمپلیکیشن باندې خبرې کوو، او همدارنګه څرنګه جرد د نورو ناروغیو څخه تفریقي تشخیص کولی شو یا د کومو ناروغیو سره د دې تفریقي تشخیص کولی شو، او همدارنګه د دې په تداوی او منیجمنت پلان باندې چې خبرې کوو. ګاسترو ایزوفاجیل ریفلکس ډیزیز یا جرد چې د هضمي سیستم مربوط ناروغي ده، خولې ته د ترشو اوبو راتګ ته ویل کیږي. یعنی ګاسترو ایزوفاجیل ریفلکس هغه حالت ته ویل کیږي چې د معدې محتویات د مریخ خواته چې ریفلکس وکړي. یعنی هر کله چې د معدې محتویات بار بار د ډیر وخت لپاره د مری سره تماس پیدا کړي او ناروغ ورڅخه ګیلمن شي، یا د مری محیطي غشا د معدې محتوي سره د اوږد وخت لپاره مخامخ شي او په پایله کې ایزوفاجایټس یا د مری التهاب او هډبرن یا د زړه سوزش رامنځته کړي، نو دغه حالت ته جرد یا ګاسترو ایزوفاجیل ریفلکس ډیزیز ویل کیږي. په نارمل حالت کې درې ډوله انټي ریفلکس میکانیزمونه چې نه پرېږدي د معدې اسید مری ته ریفلکس وکړي او راشي او په ناروغ کې جرد پیدا شي. نو که چیرې د دغه انټي ریفلکس میکانیزمونو فیلر موجود وي، نو ناروغ ته چې بیا جرد پیدا کیږي او دغه د معدې محتویات د مری خواته ریفلکس کوي. چې دغه میکانیزمونه په لاندې ډول دي. یو چې د مری ښکتنۍ محصره ده یا لور ایزوفاجیل سپنکټر دی، چې دا محصره چې د مری خواته چې د محتویاتو د بیرته ګرځېدو څخه مخنیوی کوي. یعنی هغه محتویات چې د معدې څخه مری ته راځي هغه نه پرېږدي چې دا مری ته راشي، د دې د بیرته ګرځېدو څخه مخنیوی کوي. دوهم چې د مری استداري حرکات دي یا ایزوفاجیل پریسټاسس دي، چې دغه حرکات چې دي دا د مری په کلیرانس یا پاکوالي کې چې مرسته کوي. دریم انټي ریفلکس میکانیزم چې هغه کرورل ډیافراګم دی، د مری هغه برخه ده کومه چې په ګیډه کې ده. د مری هغه برخه چې د حجاب عجز څخه تیریږي او ګیډې د دننه کېږي د سام په ډول دنده اجرا کوي او د مری ښکتنۍ محصرې د ټون په زیاتوالي کې چې مرسته کوي. اوس راځو د جرد په پاتوجنیسس باندې خبرې کوو. لاندې فکتورونه چې موږ ترې یادونه کوو دا د جرد پر منځته راتګ کې ونډه لري، چې د دې له جملې څخه لومړی چې د abnormalities of the lower esophageal sphincter، یعنی د lower esophageal sphincter abnormal حالتونه دي. یعنی په نارمل حالت کې د مری د lower esophageal sphincter ټون چې زیات وي، خو کله چې هغه ناروغان چې په جرد اخته وي نو دغه ټون چې ښکته کیږي. د مړۍ تیرولو په وخت کې چې دغه لور ایزوفاجیل سپنکټر چې استرخاء کوي. د لور ایزوفاجیل سپنکټر نارمل فشار چې د 10 څخه تر 15 ملي متر ستوني سیمه پورې دی. دوهم فکتور چې د جرد پر راتګ کې ونډه لري هغه انټرا ابډومینل پریشر زیاتوالی دی یا د ګیډې داخلي فشار زیاتوالی دی، چې د ګیډې داخلي فشار چې دی دا هم ریفلکس منځته راوړي، چې دغه فشار په حاملګۍ کې په چاغوالي کې خصوصا سنټرل اوبیسیټي چې ورته وایي دې کې، همدارنګه په هابن یا اسایټس کې، تومورونو کې خصوصا اوارین تومورونو کې یا د تخمدان تومورونو کې، باډي فیټ کلاس یا هغه ناروغان چې تنګ کالي اغوندي، همدارنګه زیات خوراک سره چې هم د ګیډې داخلي فشار چې زیاتېږي. نو دغه ناروغان چې باید وزن چې کم کړي ترڅو اعراض چې له منځه لاړ شي. دریم فکتور چې د جرد په منځته راتلو کې ونډه لري هغه چې د هیاټس هرنیا ده، چې دا یوه اناټومیکه ناروغي ده چې د معدې یو برخه په سینه کې ننوځي او 10% په هغه کسانو کې پیدا کیږي چې عمرونه د 50 کالو څخه زیات وي. زیاتره پیښو کې اعراض نوی موجود، خو د زړه سوځېدل ریګارجیټیشن هغه وخت پیدا کیږي چې د چوري سره ریفلکس چې مل شي. څلورم فکتور چې د جرد په منځته راتلو کې ونډه لري هغه ډایلایډ ایزوفاجیل کلیرانس دی. یعنی په نارمل حالت کې چې د ریفلکس شوی
اسید چې د مرۍ د استداري حرکاتو د بایکاربونیټ په واسطه چې پاکیږي او خنثی کیږي. په ایزوفاجایټس کې د مرۍ دغه استداري حرکات چې د نیمګړي وي خو کله چې د مرۍ د پاکوالي دنده خراب وي نو د مرۍ محاطي غشا په دوامداره توګه د اسید سره په تماسي کې او ناروغ ته چې د جړ پیدا کوي. یعنی څلورم فکتور دا شو چې هغه د ایزوفاجیل کلیرانس چې کوم دی هغه هم ځنډېدلی وي او هغې کې هم ستونزه منځته راغلې وي. پنځم فکتور چې د جړ په منځته راتلو کې ونډه لري هغه ډیلایټ ګاسټریک امپټینګ دی یا د معدې د تشېدو نیمګړتیا ده. په ګاسټروپاریسس او پارشل ګاسټریک آوټلیټ ابسټرکشن کې د معدې تشېدل چې دی ځنډېږي او جړ پیدا کېږي. شپږم فکتور چې د جړ په منځته راتلو کې رول لري هغه ډرګز یا دواګانې دي چې دغه دواګانې هم د جړ په پاتوجینیسس کې غوره رول لري لکه نایتریت دی، کلسیم چینل بلاکر دی او همدارنګه سلډینافیل دی. اووم فکتور هغه چې د فوډز دی یا غذاګانې دي چې دا هم د جړ په منځته راتلو کې چې دی ونډه لري. د هغې له جملې څخه چاکلیټ دی، همدارنګه کافي ده، کافین دی، د سګریټو استعمال دی، همدارنګه د الکول استعمال دی. همدارنګه ځینې نور فکتورونه هم په دغې جړ منځته راتلو کې رول لري لکه زیاتې کانګې کول، سکلیروډرمیا او د ډوډۍ د خوړلو څخه وروسته ژر څملاستل د جړ سبب کېدلی شي. اوس د جړ په کلینیکي پکچر یا کلینیکي لوحه باندې غږیږو. د جړ یا ګاسټرو ایزوفاجیل ریفلوکس ناروغي کلینیکي لوحه په دوه برخو ویشل کېږي. یو چې دی ټیپیکل سیمپټمز یا وصفي اعراض او بل چې کوم دی اټیپیکل سیمپټم یا غیر وصفي اعراض. په وصفي اعراضو کې چې کوم دی لومړی چې د زړه سوزش چې په وصفي اعراضو کې راځي د زړه سوځېدل د جړ ځانګړی عرض دی چې د ډوډۍ له خوړلو څخه 10 الا 15 دقیقې وروسته پیدا کیږي چې دغه د زړه سوزش د لارج میل یا د غټي شحمي غذا خوړلو څخه وروسته بینډینګ یا ښکته کېدلو یا ټوغ کېدلو باندې سټیرینګ یعنی په زور وهلو او ژر څملاستلو سره چې دی زیاتېږي او همدارنګه د انټي اسید باکینډ سوډا خوړل او د کېناستلو سره چې دی بیا د هډبرن چې دی بیرته کمیږي. دوهم وصفي عرض چې دی هغه ریګارجیټیشن دی. ریګارجیټیشن هغه حالت ته ویل کېږي چې د معدې تیزاب او خواړه خولې ته راشي خصوصا د ستوني ستاغ څملاستلو او ټوپ کېدلو له وجې. یعنی کله چې په ستوني ستاغ باندې یو شخص څملي یا چې د ټوخ شي ښکته شي نو د معدې تیزاب چې دی او خواړه چې دی هغه خولې ته راځي دې ته چې دی ریګارجیټیشن ویل کېږي. دریم وصفي عرض چې دی هغه واټر برش دی یا د لاړو زیاتوالی دی. دا هغه وخت پیدا کېږي کله چې تیزاب چې دی مرۍ ته دننه شي او په عکسوي ډول چې دی د لاړو غدوات افرازات چې دی تنبیه شي نو واټر برش چې دی پکې بیا منځته راځي. څلورم وصفي عرض چې د جړ په ناروغانو کې هغه ډسفاجیا ده. ډسفاجیا په 1/3 ناروغانو کې وي چې د ایروسیو ګاسټرایټس د مرۍ د استداري حرکاتو خرابوالی او یا د مرۍ د تنګوالي له کبله چې په دغه ناروغانو کې ډسفاجیا لیدل کېږي. دوهمه کلینیکي لوحه چې په دې کې هغه اټیپیکل سیمپټم یا غیر وصفي اعراض دي چې په دې کې اټیپیکل چیسټ پین شامل دی چې دا باید د انجینا سره چې د تفریقي تشخیص شي. همدارنګه کرونیک کف پکې شامل دی، برونکیل اسما پکې شامل دی، ریکرنٹ چیسټ انفیکشن پکې شامل دی، ډسپیپسیا پکې شامل دی، لارنجایټس پکې شامل دی، هارسنس، سور تھروټ او بلیچینګ د جړ د ناروغۍ غیر وصفي بل چې دی هغه انویسټیګیشن یا تشخیص دی. د جړ ناروغۍ تشخیص چې کوم دی که چېرته ځوان ناروغان چې د زړه سوځېدلو او د ریګارجیټیشن اعراض ولري او ډسفاجیا، وزن بایلل او انیمیا ورسره مل نه وي پرته له پلټونو څخه تداوي کوو. یعنی که چېرته ناروغان چې د ځوان وي او د هډبرن ریګارجیټیشن هم ولري او ډسفاجیا او ویټ لاس او انیمیا چې د ورسره موجوده نه وي نو ډایرکټ چې د دې تشخیص موږ او تداوي ورته کوو. یعنی معاینات ته هیڅ ضرورت نشته خو پلټنې یا معاینات هغه وخت کوو کله چې د تداوي سره بیا هم ناروغ چې د اعراض ولري
همدارنګه ناروغان چې د منځني عمر خاوند وي یا زوړ وي یعنی عمر یې د 55 کلنۍ څخه زیات وي اعراض چې د وصفي نه وي د اختلاطاتو ګمان موجود وي او الارم فیچر یا ریډ فلکساین چې په دې کې چې د ډیسفاجیا ده هیماټومیسس او میلانا ده پرزسټنت اومیټینګ دی اپیګاستریک ماس د ویټ لوس او آی ډي اي یا آیرن ډیفیشنسي انیمیا موجوده وي نو بیا دغه ناروغان ته چې معاینات ترسره کیږي چې په لاندې ډول دغه ناروغان ته چې معاینات موږ ترسره کوو چې په دغه معایناتو کې لومړی چې اپر انډوسکوپي ده اپر انډوسکوپي چې په انډوسکوپي کې مخاطي تخریبات چې موجود وي او دغه انډوسکوپي په واسطه چې د ناروغي تشخیص تفریقي تشخیص او اختلاطات پیژندل شو دوهم چې هغه باریوم ایزوفاګوګرافي ده د باریوم ایزوفاګوګرافي چې دغه تشخیصي ارزښت ډیر نشته دی خو کچيري ډیسفاجیا موجوده وي نو د انډوسکوپي څخه مخکې د سټرکچر د تشخیص لپاره چې دا بیا تر سره کیږي دریم چې کوم دی هغه 24 هاورز پی ایچ مانیټورینګ دی چې د دې معنی ارزښت هم کم دی ځکه چې د جړ ناروغي تشخیص د کلینیک په واسطه کیږي او بل انډوسکوپي په ذریعہ چې دغه معنی ارزښت چې کمیږي په دې معنی کې د 4 ساعتونو لپاره د مری پی ایچ چې د اندازه لیدل کیږي که د مری پی ایچ د 4 څخه کم نو په جړ یا د ریفلکس په خودنه چې دلالت کوي بل چې هغه د جړ اختلاطات یا د جړ کمپلیکیشن دي کچيري دغه ناروغي تداوی نشي نو خطرناک اختلاطات ورکوي چې لاغي جملې څخه ایزوفاجایټس دی یا د مری التهاب دی چې دا التهاب شاید خفیف یا مایلډ وي او ساده سوروالی چې دی پکې موجود وي او یا کې دی شي شدید یا سیویر وي چې په مری کې السر او د دې السر په تعقیب بلیډینګ چې دی واقع شي دوهم اختلاط چې دی هغه بیریټ ایزوفاجایټس دی بیریټ ایزوفاجایټس په دې کې د مری نورمال سکوامس اپیتیلیم په کولمنر اپیتیلیم باندې بدلیږي دا یو مالیګنن حالت دی یعنی د مالیګننسي شروع ده په دې حالت کې د ایزوفاجل کارسینوما خطر 40 نه یو سلوشل چنده زیاتیږي یعنی په بیریټ ایزوفاجایټس کې د مری سرطان خطر چې هغه د 40 نه یو سلوشل چنده پورې چې زیاتیږي په بیریټ ایزوفاجایټس کې هم هارډبرن ریګارجیټیشن او کله کله دی کې ډیسفاجیا چې هم موجوده وي بیریټ ایزوفاجایټس چې په سپین پوستو کې همدارنګه په چاغو خلکو کې او هغه خلک چې عمر یې د 55 کلنۍ څخه حقیقت وي دوی کې چې موجود وي دغه ناروغان چې د بیریټ ایزوفاجایټس ناروغان د اوږدې مودې لپاره د پی پی آی په واسطه چې تداوی کیږي دریم اختلاط چې هغه آی ډي اي یا آیرن ډیفیشنسي انیمیا ده د اکلټ بلډ لاس یا زندنۍ وینې بهیدنې لوجه د وسپنې د کموالي انیمیا چې په دې ناروغانو کې منځته راځي څلورم اختلاط چې هغه بیناین ایزوفاجل سټرکچر دی د مری فیبروزي تنګوالی دی چې د مری د بار التهاب لوجه منځته راځي دا بیناین ایزوفاجل سټرکچر په هغه ناروغانو کې پیدا کیږي چې عمرونه د 18 کلنۍ څخه زیات او د مری استداري حرکات چې کمزوري وي پنځم چې کوم دی هغه ګاستریک والویولس یا د مری تاویدنه ده کله کله د سینې دننه لویا هیاټس هرنیا په خپل په اړخیز محور باندې تاویږي چې د ګاستریک والویولس سبب کیږي ناروغانو ته ډیسفاجیا د سینې شدید دردونه او کانګې پیدا کیږي چې د تشخیص یې د سینې د رادیوګرافي په واسطه او د بالیوم د تیرولو په واسطه چې د ګاستریک والویولس تشخیص کولی شو شپږم اختلاط چې هغه اسپایریشن نیمونیا د شپې لخوا د معدې محتویات اسپایره کیږي چې په سهار کې د لارنکس د وزایما له کبله د ناروغ اواز چې خپ وي یا هارسنس ورته پیدا کیږي چې دغه خپواله د ټوخي اسپایریشن نیمونیا او لنګ فایبروسیس سبب هم ګرځي د جړ تفریقي تشخیص چې کوم دی دا د لاندې ناروغۍ سره کوم لومړی چې دی انجینا پیکټورس د انجینا پیکټورس او د جړ تفریقي تشخیص چې دی په انجینا پیکټورس کې هم چیست پین موجود وي او په جړ کې هم غیر وصفي اعراضو کې موجود وي په انجینا کې دغه د سینې دردونه خپل اوصاف لري او په جړ کې دغه د سینې دردونه خپل اوصاف لري
لکه پانجنا کې دغه دردونه د تمرین سره اړیکه لري خو د جرد دردونه د تمرین سره کوم اړیکه نه لري. پانجنا کې دغه دردونه د خوراک سره کوم اړیکه نه لري خو په جرد کې د خوراک سره اړیکه لري. همدارنګه پانجنا کې د سینې دردونه د استراحت سره اړیکه لري خو د جرد دردونه بیا د استراحت سره کوم اړیکه نه لري. همدارنګه دوهم تفریقي تشخیص چې دی هغه د جرد پیپټیک السر سره باید وشي. همدارنګه ایزونوفیلیک ایزوفاجایټس سره وشي، انفیکسس ایزوفاجایټس سره وشي، ډرګ انډیوس ایزوفاجایټس سره وشي، فنکشنل ډیسپیپسیا سره وشي. همدارنګه موټور ډیسارډر اف اسافیګس سره چې دی د جرد تفریقي تشخیص وشي. اوس په مانیجمنت اینډ ټریټمنټ یا د جرد په درملنه او تداوی پلان باندې خبرې کوو. د تداوی موخه چې دی هغه د اعراضو کمول، د ایروسیف ګاسټرایټس رغول او د اختلاطاتو د منځته راتللو څخه مخنیوی کول دي. د جرد لپاره تداوی چې دی په 3 برخو ویشل شوې ده چې لومړی چې دی لایف سټایل چینجز دي، دوهم چې کوم دی هغه میډیکل ترافي ده او دریم چې دی سرجیکل ترافي ده. لومړی چې دی لایف سټایل چینجز دي یا د ژوند د بډې بدلون دی. هغه غذاګانې چې ریفلوکس منځته راوړي یا یې تجدیدوي نو هغه چې دی باید ونه خوړل شي، لکه رومیان شو، مرچ شو، سټروس کورنۍ میوې شوې، چاکلیټ شو، کافین شو، مساله لرونکي خواړه، مرچ او په ټوله کې غوړ خواړه. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې چې دی زیاتې اوبه ونه څښل شي، د کوچنۍ غذاګانو څخه استفاده وکړل شي کوم چې د معدې لپاره هضم او جذب اسانه وي. د لږې ډوډۍ خوړل په یو وار باندې چې دی باید ډېره ډوډۍ ونه خوړل شي. د خوراک په وخت کې د زیات پورته کېدلو او کږېدلو څخه ډډه وکړل شي. د ډوډۍ خوړلو څخه 3 ساعته وروسته چې دی څملاستل یا ویده کېدل. ناروغ چې دی باید خپل وزن هم کم کړي او همدارنګه کله چې ویده کېږي د خوب وخت کې خپل سر چې دی د 6 انچو په اندازه چې دی پورته باید کېښودل شي او کېږدي. همدارنګه ناروغان باید د تنګو کالیو د اغوستلو څخه ډډه وکړي، د سګریټو او الکولو د استعمال څخه ډډه وکړي او همدارنګه هغه درمل چې د جرد په منځته راتلو کې رول لري د هغې د استعمال څخه ډډه وکړي، لکه نایتریت شو، سی سی بي شو او بیټا بلاکر شو چې د دغې درملو بدیل چې دی باید ضرورت وخت کې چې استعمال کړي. دوهمه درملنه چې هغه میډیکل ترافي ده یا د درملو په واسطه چې تداوی ده. کله چې جرد په مایلډ یا خفیف حالت کې وي، یعنی د ناروغ ګیلې کمې وي یا کله ګیلې وي او کله نه وي، نو دې لپاره چې د بیا لاندې درمل ورکوو چې په دې کې لومړی انټي اسید دي. انټي اسید کې چې کوم دی په دې کې الجینیټ یا ګویسکان دی او همدارنګه المونیم پلس مګنیشیم دی چې دا د 10 نه تر 20 ملي لیتره ډوز سره چې د شپې او د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته چې ناروغانو ته توصیه کېږي. ګویسکان یا الجینیټ چې دا ډول اکشن لري، یعنی یو چې د اسید خنثی کوي او بل کله چې د غذا څخه وروسته وخوړل شي نو په معده باندې یو پوښ جوړوي او هغه پوښ نه پرېږدي چې د معدې اسید چې مرۍ ته لاړ شي. دوهم چې په مایلډ حالت کې هغه H2 ریسپټر بلاکر دي، لکه په دې کې سیمیټیډین 200 ملي ګرامه اوډي یا پورس کې یو ځل ورکولی شو، همدارنګه فاموټوډین 10 ملي ګرامه پورس کې یو ځل ورکولی شو او رانیټیډین 15 ملي ګرامه پورس کې یو ځل ورکولی شو. دا په هغه حالاتو کې ورکولی شو کله چې اعراض په خفیف یا مایلډ حالت کې وي. خو که د جرد اعراض ډیر وي او سیویر حالت وي او د ناروغ په ورځني ژوند کې مداخله کړې وي نو بیا د دې لپاره چې لاین درمل ورکوو چې په دې کې لومړی چې هغه پی پی آی یا پروټون پمپ انهیبیټر دي چې په دې کې 2 درمل شامل دي او اومیپرازول دي 20 ملي ګرامه، همدارنګه ایسومیپرازول 40 ملي ګرامه. دغه درمل د 4 نه 8 اونیو پورې په ورځ کې یو ځل ورکول کېږي. کله چې اوډي یا په ورځ کې یو ځل ورکول شي نو 90% او کله چې وی آی ډي یا په ورځ کې 2 ځلې ورکول شي نو 95% چې اغېزمن دي. په 80% ناروغانو کې د پی پی آی د درولو سره د کال په جریان کې په 3 میاشتو کې دغه جرد ناروغي دوباره برګشت کوي یا د اعراض او ګیلې دوباره ریلپس کوي چې بیا د دې لپاره تداوی پلان ډول کوو. لومړی دا چې لو ډوز کنټینیوس پی پی آی یعنی پی پی آی درمل په دوامدار ډول په کم ډوز سره چې د ناروغانو ته ورکوو. دوهم چې د انټرمیټنټ یعنی په وقفوي ډول سره چې د ناروغانو ته چې د پی پی آی توصیه کېږي. او دریم چې کوم دی هغه ډیمانډ ترافي ده، یعنی د ضرورت په وخت کې چې د پی پی آی ورکوو
یعنی کله چې ناروغ کې اعراض موجود وي درمل ورکو او کله چې اعراض نه وي موجود نو درمل چې نه استعمالوي یا نه ورکو. ځینې نور درمل هم ورکولی شو چې په هغې کې پروکاینیټیک ډرګز دي لکه میتوکلوپراماید 10 ملي ګرامه، همدارنګه ډومیپروډون یا موټلیم. دغه درمل چې دي د خولې له لارې په ورځ کې چې دی 3 ځلې ورکول کېږي. دا درمل چې کوم دي دا د معدې په تخلیه کې چې دی تیزوالی منځته راوړي او د لوور ایزوفاجیل سپینکټر تکلسات چې دی زیاتوي. همدارنګه د هیلیکوبیکټر پایلوري جذري درملنه یا د ایچ پایلوري جذري درملنه په ځینو ناروغانو کې د ایچ پایلوري له کبله هم د معدې تیزابي افرازات چې دی زیاتیږي، چې په دې صورت کې ناروغانو ته د 10 نه تر 14 ورځو لپاره انټي ایچ پایلوري رژیم چې دی ورکول کېږي، چې په دغه رژیم کې چې دی اموکزاسیلین 1 ګرام بي آی ډي هم د دې سره یو ځای کلریترومایسین 2.5 ملي ګرام بي آی ډي او د دې سره دریمه کمباین دوا چې د هغه اومیپرازول 20 ملي ګرام بي آی ډي په ورځ کې 2 ځلې ورکول کېږي. که چیرې د مرۍ پی ایچ نارمل وي نو بیا د خوب وخت کې چې د په ټیټ ډوز سره ټي سی ای یا ټرایسیکلیک انټي ډیپریسان لکه امی پرامین یا نورتریپتیلین 20 ملي ګرام هم چې د ناروغانو ته ورکول کېږي. درېیمه درملنه چې د هغه سرجیکل ترافي ده یا سرجیکل ټریټمنټ دی. فنډوپلیکیشن چې د جړ لپاره جراحي عملیه ده چې دا په لاندې حالتونو کې د جړ ناروغانو ته ترسره کېږي. لومړی دا چې کله چې طبي درملنه اغیزمنه نه وي نو په دې وخت کې ناروغانو ته چې د جړ ناروغانو ته جراحي عملیه ترسره کېږي. دوهم دا چې هغه ناروغان چې د پی پی آی درمل د اوږدې مودې لپاره نه خوښوي نو په دې حالت کې هم ناروغانو ته چې د جراحي عملیه ترسره کېږي. او دریم هغه وخت چې شدید ریګارجیټیشن د ناروغانو غوره ګیله وي نو په دې وخت کې د جړ ناروغانو ته چې د جراحي عملیه ترسره کېږي. نو دا د جړ په اړه یو څه معلومات چې له تاسو ښاغلو سره مو شریک کړل. له توجه څخه مو نړۍ مننه.